خیر خو دلته په متحده عربي اماراتو کې د الکترونیکي تذکرو یا برېښنایي تذکرو ویش لړۍ هم پیل شوه، کوم چې یو ډېر ښه زیری دی دلته اماراتو مسافرینو لپاره، کوم چې دغو خدماتو شروع کولو کې هڅې کړي دي، کمې ادارې دي یا وزارتونه یا خصوصا زموږ سفیر صاحب د دوی واړو څخه ډېره مننه کوو چې د مسافرو دغې غټې ستونزې ته حل لار پیدا کړه. اوس راځو پروسې ته چې په متحده عربي اماراتو کې به برېښنایي تذکره یا الکترونیکي تذکره څنګه اخلئ. تر ټولو نه مخکې به تاسو د الکترونیکي تذکرو فورم ډکوئ، کوم چې ډېر اسان دی، په خپله هم کولی شئ چې دغه ډک کړئ. که بیا تاسو نه پرې پوهېږئ نږدې ټایپینګ سنټر والا ته ورشئ. خو یو داسې چاته ورشئ چې افغانان وي، که بیا دم نشئ کولی په وطن کې خو به مو دومره څوک وي چې تاسو ته دغه فورم ډکي، هغې ته مو خپل معلومات ولېږئ. دوی هم کولی شي چې دغه فورم درته ډک کړي. دغه فورمونه تاسو په آنلاین بڼه هم پیدا کولی شئ او آفلاین هم. کوم څوک چې زما وټساپ شمېره لرئ ما ته میسیج وکړئ، زه به درته ولیږم که انفرادي غواړئ او که فیملي لپاره غواړئ. او د ویډیو په اخر کې یو بله مهمه شمېره هم در سره شریکوم، هغې نه هم د فورمونو غوښتنه کولی شئ. کله هم چې دا فورم ډک کړه نو دا به ځان سره پرنټ کړئ، د هغې سره به پخوانۍ کاغذي تذکرې کاپي، پاسپورټ کاپي او ویزې کاپي هم یو ځای کړئ او یو به یې صرف په ابوظبي کې د افغانستان سفارت ته. دلته یو یادونه کوم چې تاسو تر هغې سفارت ته مه ځئ چې تر څو دغه ټول اسناد مو مکمل کړي نه وي. په اسنادو کې فورم دی د تذکرو، د هغې تر څنګ کاغذي تذکرې کافي ده، د ویزې کاپي ده، د پاسپورټ کاپي ده. دا مو چې کله برابر کړل نو بیا ورشئ سفارت ته. حتی داسې هم کولی شئ چې کوم ځای کې ډېر کسان اوسیږئ، په یو دیره کې 20 کسان یا 15 کسان یې، نو کوم څوک چې تذکرې اخلئ خپل دغه اسناد مو مکمل کړئ. کوم چې ما وختي درته یادونه وکړه، یو ملګری وټاکئ چې تر څو دغه اسناد تاسو ته ابوظبي کې افغانستان سفارت ته یوسي. هلته کله چې ستاسو اسناد ورسیږي یا د کوم ملګري په ذریعه ورولېږل یا تاسو خپله یوړل، نو اول ستاسو اسناد چیک کیږي. د چیک نه پس بیا ځي تثبیت هویت ته، هلته بیا ستا معلومات چیک کیږي چې دوی سره ډیټابیس کې شته او که نه. کله چې دلته ستا معلومات صحت ومي بیا ځي بلې مرحلې ته چېرته چې دغه ټول فورمونه ډیجیټل کیږي. کله هم چې فورمونه ډیجیټل شول بیا د پروسه مخکې ځي بایومیټریک ته، هلته به بیا ستاسو څخه بایومیټریک کول کیږي. بایومیټریک مو چې کله مکمل شي نو ستاسو تذکره ځي د پرنټ یا د چاپ لپاره. کله هم چې تذکره تیاره شي یا پرنټ شي نو بیا کوم ټلیفون نمبر مو چې فورم کې ورکړی دی هغې له لوري تاسو سره تماس نیوی کیږي، نو بیا تاسو سفارت ته بلل کیږي او تاسو ته خپله تذکره سپاري. قیمت یې د تذکرې اوس مهال $50 دی، کوم چې 115 یا شاوخوا درهم راځي. د هغې تر څنګ د الکترونیکي تذکرو خدمات یوازې په ابوظبي سفارت کې دي. تاسو یوازې د ابوظبي سفارت څخه تذکرې اخیستی شئ، تر اوسه پورې دوبۍ کې نه دي پیل شوي. نوره که د تذکرو اړوند تاسو کومه پوښتنه لرئ، دغه د وټساپ شمېره ده، دغه شمېره باندې د دوی سره تماس ونیسئ. انشاءالله چې کومه پوښتنه مو وي هغه به دوی درته ځوابوي. په نننۍ ویډیو کې همدومره معلومات کافي دي. که د دې اړوند نور کوم ضروري مسایل راتلل نو په هغې باندې زه هسې ویډیو درته جوړوم. سمه ده، مننه.